خنو دا زما بشي دا سوی خنو دا زما بشي دا سوی ما سره پخلا بشي دا سوی نه د بېوسۍ مې ورته مه وایه نه د بېوسۍ مې ورته مه وایه نه په ژړا بشي دا سوی ځان د انتظار سره بلد کړه لږ ځان د انتظار سره بلد کړه لږ یا زړګي را بشي دا سوی ما ورته وې شپه وکړه ایساره شه ما ورته وې شپه وکړه ایساره شه ویې ویل چې بیا به شي دا سوی السلام علیکم ګرانو کتونکو سلامونه نیکې هیلې ومنئ پروګرام پیرزونې سره زه یم ستاسو کوربه محمد شاه خان دلکش څنګه چې تاسو پته پروګرام پیرزونه کې موږ ځان سره شاعران ملګري میلمانه کوو هغوی نه د خوند او رنګ شعرونه اورو هغوی نه یو څو پوښتنې کوو په دغې لړ کې راسره نن بهار علي لطیف صاحب ملګری دی او دوی نه به د خوند او رنګ شعرونه هم اورو یو څو پوښتنې به ترې هم کوو د ټولو نه مخکې بهار علي لطیف صاحب ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام بهار علي لطیف صاحب زموږ د پیرزونې مینوالو سره خپله پیژندګلو وکړئ چې بهار علي لطیف څوک دی د کوم سره تعلق لري زما نوم بهار علي دی او تخلص مې لطیف دی زه د اتمانزو د شموزو کندي اوسېدونکی د والد صاحب نوم مې ولی رحمان دی او زه د 1994 نه د شعر او شاعرۍ آغاز ما کړی دی په دې کې زه رباعیانې غزل نظم داسې د شاعرۍ چې کوم سمتونه دي هغې ته زه لیکل پې کوم او بس خپل دغه شعر او شاعرۍ سره نور تعلق ساتم صحیح د شاعرۍ زده کړې مو د چا نه کړي مطلب استاد مو څوک شته و که نه یاره بس ملګري زما خو ډېر ملګري شاعران ملګري شته ټولو سره دا سینیر ملګري چې زما کم دي دا ټول زما استادان دي صحیح څه به راسره شریکوئ څه به اورو درنه زه به راته چې دی یو غزل او د غزل نه وړاندې به راته یو روبۍ ووایم وږي ورته روبۍ ده چې زه چې مړ شم ستا راتلو ته حاجت نشته زه چې مړ شم ستا راتلو ته حاجت نشته بیا په قبر لاس نیو ته حاجت نشته او څو واره د کوڅې نه بېنوا کړم څو واره د کوڅې نه بېنوا کړم یاره اوس یې واویلو ته حاجت نشته او که یو ته مې د ټول عمر میلمنه شوې زما نورو میلمنو ته حاجت نشته او خپل باڼه به ستا ښایسته زه لوګې کړم خوږه یاره سپینېدو ته حاجت نشته او چې خپل یار زما په خپله ستمګر شو د بل چا نه مې ګیلو ته حاجت نشته او چې کتل یې هم د نه کتو پشان وي د بهار داسې کتو ته حاجت نشته او ملګرو غزل دی چې دا ستا دیدن په ما بهار نشو بېقرار زړه مې په قرار نشو او د چا نه تمه چې لرله به ما هغه مې سخته کې په کار نشو او ستا نه بغیر سپرلی شړل ښکارېده سخت کالي هغسې سینګار نشو او ډېر صفتونه د سنبلو اورم خو یاره ستا د زلفو تار نشو او حسن نارې د ان الحق وهمه ان الحق اورمه څوک ته منصور غوندې پدار او ما په کتو باندې مدام وجني خالي د ښکلو نه مې خار نشو او خوس هم د ښکلو په وادو تیروزي بهار په تیرو مروخیار نشو مننه بهار صاحب ډېر ښکلی غزل نور غزلې د نه هم اورو کو نظم د سره نو نظم را سره هم شریک کړئ نظم دی چې ملګري زه یم ناکام او ته کامران ښیې زه یم خزان ته ګلستان ښیې زه خپه نیولې ته روان ښیې زه یم د دشتو ته د عثمان ښیې ته یې زاهد زه ګناهګار ښیم زه بې قصوره هم پدار ښیم ته یې ساقي او زه میخوار ښیم ته مسیحا او زه بیمار ښیم ستا سرو لپو په قد جام مزه کا خو مې دروست صورت لکه ګلپام مزه کا مې خپل د غیرو کې مدام مزه کا ستا دیدنونه هر ماښام مزه کا وي نه پاکه مینه محبت غواړي زه یم فقیر او ته دولت غواړي سره د عقل نصیحت غواړي چې وصل نه او فراقت غواړي او زه یم مطرب او ته مې ساز ګله
زیم مطرب او ته مې ساز ګله زیم شاعر او ته اواز ګله زیم محمود او ته ایاز ګله دو د دوو مینو راز ګله خو اوس ته بل د غاړې هار شولې زمانه د رقیب یار شولې د بل د مینې طلبګار شولې لاړې زما د څنګ کنار شولې چې په مین وې په جمال بهاره اوس په یوینې کال په کال بهاره ما درته ویلې وکړه خیال بهاره اوس جړه مک و عثمان زوال بهاره. ډېر ښه دی بهار صاحب. کومو سندرغاړو د غزلې ویلې دي او که نه؟ او ملګري ما له خو زرشاد استاد داسې وصال استاد له غزلې ویلي شهنشاه باچا له یو دوه رباعیان او غزل ویلي دي خو وړاندې ویلي اوس خو ناتیه کلامونه وایي خو وړاندې له چې دی غزلې او رباعیانې ویلي دي. صحیح. کتاب په اړه مو څه خیال دی؟ کتاب به مو راځي او که نه؟ او ملګري کتاب خو زه خواهشمند ډېر یم خو بس د خپل وس نه پاتې ده کمزوریم ډېره ده او بهرحال ما کتاب لم نوم ایښی دی شات او شکرې. ډېر ښه دی. شات او شکرونه نور موږ سره شامل کړي څه به را سره شریکوئ؟ یو غزل به در سره شامل کړم چې تا چې د کوڅې نه بېنوا کړمه زه دې د ټول کلي د خندا کړمه او زه څومره ساده ومه چې پوه نه شوم ځان سر دې ټوقو کې اشنا کړمه او تا دې خدای خوشحاله ساتي ټول عمر زه خو غم نیمګړې نیمه خوا کړمه او نن درته په جار د مینې وایمه زه وختونه څومره بې حیا کړمه او دا زما جنون نه دی نو څه دی نور ځان ته بهیرې تا ته دعا کړمه او زه بهار به ګوته تا ته نه نیسم وخت او خپل قسمت تر نه جدا کړمه. واه زبردست بهار صاحب. بهار علي لطیف صاحب خوندور غزل تاسو واورېدو. بهار علي لطیف صاحب یو غزل را سره بل شریک کوي بیا به پروګرام راغونډو. بل غزل کې یو ملګري وایي چې ډوب شوم خیال کې لر او بر ګورم خدونه زه مې د باور ګورم او زه یقین په سترګو نه کوم پوهېږم ښه ځان له بشر ګورم او د زړه دریاب کې په کشتۍ د کاغذ جندې خیالي هم سمندر ګورم او چې ستا په ظلم باندې خپې راکاږي چرته یزید چرته شمر ګورم او خار جوړوم د ادب ناویله ګلونه زه د اشنغر ګورم او د یار د کلي د کوڅې په خاطر زه بهار اخوته اکثر ګورم. واه زبردست بهار علي لطیف صاحب. پروګرام کې مو وخت راکو د ناستې مو یو جهان مننه کوم. ډېره مننه یار. ملګرو پروګرام په رسونه کې نن موږ سره بهار علي لطیف صاحب موجود د خوند او رنګ غزل ته هم تاسو واورید او نظم هم تاسو واورید. ان شاء الله په بل پروګرام کې به یو بل مېلمه سره بیا زیږم تر هغې دمه چې چېرته یې ها د باد او بریالي اوسئ.